تاسو به دا خبره ناشنا ګڼئ، ډېر شیخ الحدیثان وي. شیخ الحدیث یعنې تر هغې په مولایي کې بله غټه رتبه اوچته رتبه خو بله نه وي که نه. شیخ الحدیث وي، مفتي صاحب وي، هغه ته قرآن و حدیث نه وي معلوم. تاسو ته به ناشنا ښکاري، خو موږ په دې خپل 20 کاله مولایي کې ډېرو سره کېناستلي یو. شیخ الحدیث به وي، هغه ته به قرآن و حدیث نه وي معلوم. یعنې تاسو نږدې دغه وکئ، یو ملا دلته په دې ځي کې مابین کې پیدا کړئ، دلته به تاسو کوم ملا یا بهر ملا یا داسې یو ملا پیدا کړئ، هغه ته قسم ورکړئ چې ستا دې په الله باندې قسم یې چې تا د خپل لمونځ په صحیح بخاري کې کتلی دی چې په صحیح بخاري کې چې کوم لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم رانقل دی، دا زما لمونځ د هغې سره ټکي په ټکي موافق دی که نه دی. یا داسې قسم ورکړه چې ستا دې په الله باندې قسم یې چې تا بخاري په دې نیت کتلی چې دا لمونځ دې زده کړه. دا یو ملا ناست دی قسم وکړي. نو مقصد مې دا دی چې ډېر خلک د قرآن و حدیث نه ناخبره دي، اگر که غټې پټکي دي، سپین رومالونه دي، دې ته به نه ګورئ، غټ چوغې دي، په دې به نه دوکه کېږئ. ډېر داسې دي او هغه د قرآن و حدیث نه ناخبر. دا نه وایي چې ټول، ډېر اکثریت داسې دي چې هغه د قرآن و حدیث نه ناخبره دي. اگر که مفتی دی، اگر که شیخ الحدیث دی، اگر که شیخ صاحب دی، اگر که امام صاحب دی، بعضې ائمه دي خلکو ورته امامان لیکلي دي. پخوا زمانې کې دا د امام ټکی داسې ډېر لکه نن چې د شیخ ټکی ډېر دی. هر کس و ناکس ته به امام ویل کېده، لکه نن چې هر کس و ناکس ته شیخ صاحب ویل کېږي. یا مفتی صاحب، مفتی اوس داسې یو لفظ دی چې عام بازار کې په کیلو په تول خرڅېږي. مفتیان دونه ډېر دي، شیخان هم دغسې ډېر دي. بې حسابه شیخان دي، پته هم لګي چې هر سړي دسمال پر سر واچوي بس هغه شیخ دی. يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بكى الصحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى الرفاق ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي.